چې په دغه ګاډۍ کې زموږ د پلار سام ختلې ده او الله زموږ به هم د دې غریبۍ د مجبورۍ د وجې چې دی سولې سا پکې وخیږي. السلام علیکم. د وحدت درنو کتونکو، زه حضرت یوسف دا وخت د پیښور په شوبه بازار کې موجود یم. نن د مزدورانو عالمي ورځ ده. د مزدورانو په دغه عالمي ورځ باندې که هر څو په حکومتي سطح باندې چوټي ده، رخصتي ده، تعلیمي ادارې او نور دفترونه بند دي، خو آیا مزدورانو هم په دې ورځ باندې دغه چوټي ونمانځله او که نه دوی په کار باندې مصروف دي په کار؟ راځئ چې د دغه مزدورانو حال درته د نږدې نه وښایو. زمونږ سار نه راغلي یو، د اوسه پورې ناست یو په دې ګاډۍ کې. زمونږ د لاسونه صفا سوتره اوسه پورې پراته دي، ټک مزدوري هم نه ده کړې. نو څه وکړو، مجبوري هم ډېره زیاته ده. والله چې په دغه ګاډۍ کې زمونږ د پلار سام ختلې ده او الله زمونږ به هم د دې غریبۍ د مجبورۍ د وجې چې دی سولې سا پکې وخیږي. ټک کار هم نشته دی، کور بیلونه خرچې مرچې هر څه یو په ډبل دي او دومره څه نشته دی چې کور ته وړو ماشومانانو ته دوه کورونه را په غاړه شوي دي. اوسه پورې چېرې یو روپۍ مزدوري هم نه ده کړې چې موږ د باقاعده رانه چې دی سولې د کور مالکان پیسې غواړي او کرایانې غواړي. نو موږ څه وکړو؟ نو لارې نشته دی بله چې موږ دغه وکړو که نه. موږ خو دا اورېدلي دي چې یاره یو مزدور په کال کې یو ورځ راځي، خو موږ خپله ورځ نشو مناولی تر هغه پورې چې تر څو پورې م کور له رزق نه یې ګټلی، سیر وړم نه یې ګټلي. که موږ کار ونه کړو زموږ داسې ساسره نشته دی چې موږ ته حکومت راکړي یا وزیر اعلی راکړي یا ګورنر راکړي. خپله ګټو او خپله خورو. نه زموږ حکومت تپوس کوي، نه چېرته حکومت دا ویلي چې دا غریبانان د کرۍ په کور کې پراته دي، د بجلۍ بلونه هم ډبل را باندې راځي او چې د بجلۍ بل داخل نه کړو ګرمي ده بیا رانه بجلۍ کټ کوي. نو په دې وجه باندې موږ یو مزدور په ورځ باندې هم راځو، په هره ورځ باندې راځو. موږ سره اوسه پورې حکومت څه مرسته نه ده کړې او نه یې موږ نه تپوس کړی چې ته ولې د یو مزدور په ورځ باندې کار کوې. نو موږ هغه ته خپله دغه ورپېښ کړو مسله. که هغې زموږ مسله حل کولی شوه نو موږ به بلکل یو مزدور باندې چوټي کوو، او که حکومت زموږ مسله نشي حل کولی نو بیا خو موږ خپله حل کوو. بیا خو موږ یو مزدور هم نه مناوو او یو داسې فنکشن هم نه مناوو. پوه شوې چې کوم په دې پاکستان کې کېږي. ولې چې زموږ شاته ساسره نشته د الله نه بغیر او دا حکومت هم اسره دی، خو حکومت په خپلو عیاشیانو په دغې کې دغه دی او موږ نه تپوس نه کوي چې تاسو ژوند څنګه تېرېږي. لکه مزدورانو لکه یو خبر د کوم په چوټۍ باندې لکه تاونونه ډېر تېر شو، دوی په چوټۍ باندې حکومت څه ایکشن نه اخلي. اوس پوه شو غریب سړي څوک پروا نه کوي پاکستان کې. لکه زه تا ته اوس دا ویم که ته اوس بېلپاره مانیو ګودونه غریبانان ناست دي، مزدورکار ناست دي، په هر ځای کې ګورې خیرمال راشي دوکاندار له رخصت ورکړي نشته. لکه حالات ډېر زیات ګډوډ دي. که حالات سیټ وي نو مزدور به هم خوشحاله وي، هر سړی به خوشحاله وي. نو مزدور که چوټي وکړي یا هړتال وکړي هېڅ هم پرې نه کېږي. د حکومت ورته لکه په چپه سترګه باندې ورته نه ګوري. تاسو د شوبې حالات خو تاسو په خپله وکتل. لکه تاسو راغلئ موږ نه تپوسونه لکه تاسو ته موږ د هرې خبرې جواب په دغه رنګ وویل چې لکه حالات ډېر زیات ګډوډ دي. لږ نه لکه مخکې تورخم نه کار و، لکه سیټ اوس د پنجاب نه کار دی، پنجابیان ټول ځي هلته پنجاب کې سوداګانې. مخکې به دلته راتلو هوټل والا به هم خوشحاله و، کانې پینې والا هر یو سړی به خوشحاله. اوس هر سړی پریشانۍ کې دی، خپل ځان ته بس سوچ. د وحدت درنو کتونکو، د پیښور په شوبه بازار کې دغه په مصري خانه کې موجود ماشومان تاسو وینئ چې د مزدورانو په عالمي ورځ باندې هم دوی دلته کې د دوی چوټي نصیب نشو او دغه مشقت کوي لګیا دی. د دوی وینا ده چې دلته کې په تعلیمي ادارو ته د تللو په ځای دوی دلته د راتللو وجه ګراني او بېروزګاري ده، خپل مسلې نشي هوارولی. په دې وجه باندې دلته کې په راتګ باندې او په کار کولو باندې مجبور دي. دوی د حکومتي چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دې مسلو ته پام وګرځوي، د دې د هواري دپاره مؤثره اقدامات وکړي. د کیمرمین محمد خالد سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.